طالبانو پر پاکستان د پوځي وسلو د پلور راپورونه پروپاګند بولي. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د سید خوستی ازادي راډیو ته وکړه. د چهارشنبه په ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2020 میلادي کال د اګست په 11 نیټه پای ته ورسوه، خو له وتلو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودلی. بل لور ته امیر خان متقي وایي په افغانستان کې داسې ډلې نشته چې د پاکستان پر ضد فعالیتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي چې د اسلام آباد په سفر دی ویلي دي چې د پاکستان مخالف ډلې په افغانستان کې نشته او د افغانستان ټولې سیمې پاکې کړای شوې دي. نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په غیر دولتي ادارای انسټیټیوټ کې امیر خان متقي وینا کړې. د زیاته کړې د پاکستان د حکومت او له قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان ترمنځ په خبرو خوښي ښودلې ده. هغه ویلي دوی به هڅه کوي چې دغو خبرو ته وده ورکړي، ورباندې او مذاکرات دایمي شي، د دې کم نور ومیل پاتې نشي چې سبا کومه ستونزه رامنځته کړی شي. متقي په افغانستان کې د پاکستان مخالفو ډلو د نشتوالي خبره په داسې حال کې کړې چې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستانیو چارواکو د کابل سفر کړی او بیا یې دغه خبره کړې چې د طالبانو سره خپله اندېښنه شریکه کړي چې د پاکستان مخالف ډلې د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد ونه کاروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې د امریکا سره د طالبانو د موافقې یادګیرنه کړې او ویلي دي د طالبانو حکومت د انتقام په تګلاره باور نه لري او د افغانستان خبره به د بل یو هیواد پر ضد هم کارېدو ته نه پرېږدي. هغه د طالب د حکومت د بهرنۍ تګلارې په اړه ویلي دوی نه غواړي چې حکومت یې د غټو قوتونو د ټکر او مقابلو قرباني شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.